تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی او کتونکو اورېدونکو ته چې خپل مور پلار په دعاګانو کې مه هېروئ، هر وخت ورته دعا کوئ، خصوصا دا دعا رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، یا الله داسې رحم پې وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی یم. بعضو علماو دا خبره لیکلې ده، بعضو مفسرینو دا فایده لیکلې ده دې آیت لاندې. هلته الله په خپل حق پسې د مور پلار حق ذکر کړی، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. د الله بندګي به کوې یوازې او د مور پلار سره به ښه کوې، نو دا الله حق دی، بیا د مور پلار حق ذکر شوی دی. نو فائدې دا ذکر کړی دی دعا لاندې، وایي څنګه چې ته په ورځ کې 5 پیرې الله ته ودرېږي، لازم ته جرګه کې یعنې فرض مونځ کې، نو کم سے کم چې 5 پیرې ته مور پلار ته دعاګانې کې. داسې هغوی یو فایده داسې ذکر کړې، داسې حرج پکې نشته، ښایسته خبره ده. یعنی دی راته وایي کم سے کم 5 پیرې کوه، زیات نه زیات چې څومره کې. او زه راته ښه طریقه اسانه په سجده کې دا دعا غواړه، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. ګرانه ده؟ اسانه ده کنه. یا رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. دعاګانې ورله واړه په مخه. او دا دعا صرف د مړو دپاره نه ده، ګورې ژوندي کله چا مور پلار ژوندي او دپاره دعا غواړه، او چې مړه شي به یې لوی ضرورت دی، لوی ضرورت دی د هغه اوچتو هستیانو دې ته چې موږ هغوی په دعاګانو کې یاد کړو، چا چې زموږ دپاره هر څه خاورې کړي. صرف دغه صرف او صرف همدغه هستیانې دي چې دوی په دنیا کې ځان خاورې کوي د خپل بچي لپاره، خو چې دا بچی غټ سړی شي. نو آیا تاسو نه زه تپوس کوم، آیا دغه غټې هستیانې د دې حقدار نه دي چې ما ورته یو څو سکنډه ورکړو دوی ته دعا وکړو؟ نه دي حقدار؟ زموږ دپاره به یې دومره څه نه کړي چې ته په ورځ کې یو څو سکنډه، منټه ته هم نه یم که نه، یو څو سکنډه ورکړې او دغه غټو خلکو دپاره دعاګانې وغواړي، او هغه تورو خاورو لاندې پراته او الله ورته په هغه تورو خاورو کې رڼا جوړه کړي. څومره به هغوی خوشحاله شي، څومره به د هغوی هغه درجې اوچتې شي، څومره به د هغوی مقام اوچت شي. ستا نه به څه لاړو؟ ته چې د خپلو بچو دپاره سحر وځي په توره تیاره، د شپې په توره تیاره راشي، څه پکې بیلې؟ څه نه بیلې پکې؟ زندګي م خاورې کړه. د څه دپاره؟ بچو دپاره، د ښځې دپاره. دا چې ستا دپاره زندګي خاورې کړې ده، دوی له یو څو سکنډه ته نشي ورکولی چې دعا وکړي، او ستا دپاره خاورې کړې وه که. نو مور پلار ته دعاګانې ډېرې کوئ. دا زما تاسو ته نصیحت دی، او خصوصا په کم ټیم کې ورته کوئ؟ سجده کې او په تهجدو کې جاړه الله ته، وایه الله رحم پې وکړه، یا الله د رحمتونو باران پې وکړه. او الله که چېرته دې مړو مور پلار خبرې کولی شوې که نه، او تا دې تپوس کړی وی چې بابا وابئ څه درله وکړم، تا ته به دقه ویلی وی چې زویه دعاګانې راته ډېرې زیاتې کوه، دلته دعاګانو ته زه محتاج یم. والله چې دا به یې راته ویلی چې زویه دعاګانې راته ډېرې کوه، دعاګانو ته محتاج یم. هغوی ډېر څه کړي، هغه ډېر څه کې که د هغوی نه بعض کوتاهیانې شوي دي، هغه په هغه ډېر څه کې ورک شوي دي، که نه دي ورک شوي؟ ورک شوي. موږ ته هو الله که څه را یادېږي هم چې مور پلار کوتاهي کړي، ولله الحمد. هغوی څه کوتاهي کړي؟ کوتاهیانې ټولې چا کړي دي؟ هغه موږ کړي دي. کوتاهیانې موږ کړي دي. نو په کوتاهۍ پسې کوتاهي نه ده پکار، دعاګانې ورته کوه، د هغوی په نوم صدقې کوه، د هغوی په نوم نیک کارونه کوه. الله دې زموږ د ټولو مور پلار وبخښي. الله دې د هغوی کوم چې مړه دي، الله دې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځي. رب العالمین دې د هغوی سره حساب کتاب آسان کړي. الله دې د هغوی مخونه په آخرت کې وځلوي، الله دې وپړقوي. او د چا چې مور پلار ژوندي دي، الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي. او زموږ نه چې څه کمې زیاتې شوې د مور پلار په حق کې، الله دې موږ ته هغه معاف کړي. او الله دې موږ له طاقت راکړي چې په روان وخت کې د هغوی د حق د ادا کولو کوشش وکړو. یعنې دا هغه انسانان دي که نه
سبحان الله چې مړه شي پته حق دی نو لوی حق دکه دی چې ته د هغوی دپاره دعاګانې غواړې بلکې بل حق یې څه دی د هغوی د ملګرو سره به ښه کړې تاسو ته زه یو نکته ذکر کړم جوهره نکته یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی راغی وی یا رسول الله زما پلار مړ دی په ما یې نور حق شته وی وی د هغوی د ښو سره ښه کوه یو روایت کې څه راځي یو روایت کې دا راځي د هغه د خپلو سره ښه کوه د ملګرو سره یو روایت کې داسې راځي د پلار په ملګرو او په خپلوانو خوشحالي راوله ادخال السرور دې کې ما سوچ کړی دی بتوفیق الله چې ولې په دې سره الله موږ له اجر راکوي حالانکې پلار خو مړ دی نو هغه نکته دا د علمي که دا ستا د پلار ژوندی وي که دا ستا د پلار ژوندی وي او تا د ده د ملګری خوشحاله کړی وي نو د دې سره د پلار خوشحالېدو او تا نه راضي کېدو او حدیث کې راځي د پلار په رضا کې د الله رضا ده اوس پوه شو که دا ستا د پلار ژوندی وي چې مړ دی او تا د هغه د خپلوانو سره ښه کړی وي او د ملګرو سره نو هغه پرې خوشحالېدو چې خوشحالېدو نو هغه راضي کېدو چې هغه راضي کېدو نو الله درنه راضي کېدو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په سفر روان او په لارې کې یو بانډیچي راغی شپنکې ګړي بیزې ساتلې چې ودرېدو هغه سره یو قیمتي پټکې و هغه یې راواغوستو دا په سر یې کېښود دا پټکې ګورې د خپل سر نه کوزول یا ټوپۍ یا هر څه چې سړي په سر پراته دا ډېر د عزت یو نښی او بل چاته په سر کې دا غټه خبره ده نو ملګرو ورته وی عبدالله وی نو دا خو شپنکې دی ته پټکې راواغوستو هغه ته دې په سر نو هغه ورته وی دی به د عمر خواله ډېر راته دی به زما د پلار خواله راته عمر رضی الله عنه نو د هغې د لاسه موږ د دې اکرام کوو اگر که شپنکې ده او که هر څه خو دی د اکرام لایق دی پوه شوی به دې که نه